بسم الله الرحمن الرحیم. غزا کې د 15 میاشتني جنگ وروسته د تېرې یکشنبې په ورځ د اسرائیل او حماس ترمنځ رسما اوربند پیل شو. دغه اوربند په 3 پړاوونو کې ترسره کیږي. د غزې اوربند لومړی پړاو چې 6 اونۍ به دوام وکړي، د شاوخوا 2000 فلسطینیانو په بدل کې به د 98 اسرائیلي بندیانو له جملې څخه 33 خوشي شي، او په دویم پړاو کې به بیا 5 اسرائیلي بندیان خوشي کیږي، او همدارنګه په دریم او وروستي پړاو کې بیا د غزې سره مرسته او همدارنګه د غزې بیا رغونه ده. اوس بحث دا دی چې په غزه کې د 15 میاشتو جنگ وروسته کوم لوري دغه جنگ وګاټه او بریا د چا وه؟ په غزه کې جګړه د کوم هدف لپاره پیل شوله، او د یوې خونړۍ جګړې وروسته د اوسني اوربند هدف څه شی دی؟ څومره دا باور شته چې اسرائیل به د شوي اوربند ته متعهد پاتې کیږي او بیا به په غزه کې په خلکو باندې بریدونه نه کوي؟ سلام ستړي مشئ، زه حبیب الرحمن صافی یم او تاسو د مسیر خپرونه ګورئ. په نننۍ خپرونه کې راسره د همدغې موضوع د بحث او وضاحت لپاره 3 تنه قدرمن میلمانه دي. دیني عالم او سیاسي شنونکی مولوي شاه محمد، د سیاسي چارو کارپو روح الله هوتک، او همدارنګه سیاسي شنونکی اسدالله عطا سره میلمانه دي. تاسو ټول په خپرونه کې راغلاست، ستړي مشئ. مولوي صاحب راځئ بحث به لومړی له تاسو راپیل کړو. د غزې اوربند ته په کوم نظر ګورئ؟ څوک یې د مسلمانانو د بریا په نامه باندې بولي دغه اوربند، او څوک بیا وایي چې نه، د دې تر شا هم شاید د کفارو پټې دسیسې وي او دا هم یو پلان واوسیږي؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم. که د داسې تړونونو واقعاتو پس منظر ته سړی وګوري په تاریخي لحاظ، په هغه ورځ چې کفار دې ته قایل شول چې دلته یو اسلامي حرکت شته، دلته مسلمانان وجود شته او دوی د یو څه غوښتنې کوي، دغې قایل خپله د کفارو یا د مخالفینو شکست او د مسلمانانو بری دی. موږ که په تاریخي لحاظ هغې ورځ ته رجوع وکړو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 کاله په مکه معظمه کې او تقریبا 7 کاله یا 6 کاله مسلسل په مدینه منوره کې د دوی د فشارونو د تهدیداتو لاندې وو، او په هر ځل به یې غږ کوو چې نه تا منو، نه د نبوت منو، او نه د فکره و حرکت، او له منځه دې وړو. ټولو به همدا ویل چې د مسلمانانو له منځه وړل او وژل زموږ بقا بری دی. خو کله چې د حدیبیې په صلح کې کفار دې ته قایل شول چې رسول الله د یو رښتیني حرکت په حیث ومني او دې ته قایل شي، اگر چې په ظاهر کې مواد داسې ښکارېدل چې د مسلمانانو به پکې شکست یا بایللي، خو قرآن دا خبره تایید کړه چې نه هم دې ګټله. زه هم وایم تقریبا زیات له 90 کالونه کیږي چې د فلسطین خلک د کفارو خصوصا د غاصبو یهودو د حسودو خلکو د تهدیداتو او د فشارونو لاندې هر روز دوی مړي ورکول، قرباني ورکول، دوی غیر د اوښکو ژړا نه څه نه درلودل. خو په دې 15 میاشتو کې ثابته کړه که مسلمانانو ته لا اقل د ساه کښلو وخت پیدا شي، دوی به خپل موجودیت به خلق قایل کی. الحمدلله زه په دې ویاړم، زه مطمئنه یم چې دا بری د فتح مبین په نامه یادولی شو، چې یهود پس له 100 یا 90 کالو نه قایل شي چې یو حرکت ته د اوسېدو قایل شي، دا د دوی بری دی. اگر که ظاهري مواد کې به څه د فلسطینیانو ظاهري باخت یي، خو نه، دا به هغه باخت نه لکه پرون چې تنها تاسې په خپلو مړه ژړل. نن به مو بری په نصیب کامیابي فتح یي. نن امریکا له هغه زور او قدرت سره په دې قایل شو چې غیر د مذاکرې او مصالحې نه بله لار د حل نشته. اسرائیلو چې د دنیا د قوت دعوا کوله، د هغه فرعون غږ کوو چې من اشد منا قوه، د هغې چې ټول په تعصب سره عربي ممالک یا اسلامي ممالک چې د په سرحداتو کې اوسېدل د دوی د فشارونو لاندې وو، په دې کې یو وړکۍ هسته، یو تنظیم، یو جماعت. غزه ډېره محدوده، یو محدود کلی دی، دې وشوه کولی په مقاومت کې تر څو ځان په خلکو وپېژنئ. او موږ د قرآن کریم یو بل حقیقت ته متوجه کوي چې په احادیثو کې هم راځي او د قرآن مطلب ده چې لا عزت الا بالجهاد. څو چې توره لاس کې وانه خړي په ګدایي او په سوال او په مردباد او زندهبان باندې نه کېږي. مړي دوی مخکې مړ کړي وو، خو د دوی وینو رنګ راوړ. زه فلسطینیان فاتح بلم او اسرائیل، امریکا او د متحدین، اگر چې دا نن امضا وشي ونشي،
اگر چې په تاریخ کې ثابته شوې ده یهود دروغجن دي، قرآن کریم دوی ته بار بار وایي دوی انبیاو سره په خپل وخت کې د دوی پلرونو خیانت کړی دی، اوس به یې وکړي. خو نن چې دې مجلس ته کینی په بین المللي کنفرانس کې د دوی متحدین دې ته حاضر دي چې له حماس سره غږیږو او یا د معاهده امضا کړو. زه یې بری بلم، مبارکي ورکوم فلسطینیانو ته، غزې ته، لس ځلې اسلامي امت ته ویو چې عزت وګورئ، په قوت کې نه دی، په وسایلو امکاناتو کې نه دی، په قاطع تصمیم او ایمان کې دی. صحیح ده. کورودان هوتک صاحب لکه جزئي مخته لاړ شو، حماس څوک دی او د څه شي په لټه کې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صافی صاحب تاسو درون محترم استاد مولوي صاحب او جناب اتل صاحب تخنیکی همکارانو محترم لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علیکم السلام. تاسو ته بهتره معلومه ده چې حماس یعنی د غزې ملت او د فلسطین هغه خواخوږي چې د هغوی د مقدساتو د خپلو اصالتونو په اسلامي چوکاټ کې دننه د خپلو ارزښتونو او په ټوله کې د هغې داعیې چې تر دغه 15 کلو په اوږدو کې دننه د یهودو، نصاراو په ترڅ کې د امریکایانو او د غربي زبرځواک له جبر، تالا، ستم او غصب لاندې وه. د هغوی د داعیې د راپورته کولو سرلاري ته د حماس ډله ویل سوي. هغه مجاهدین چې د وړې ډلې په موجودیت کې دننه د لوی ابرقدرت په وړاندې باندې د تورې په راویستلو او د خپل د هغه عملیاتو چې د طوفان اقصا په نامه باندې یادیږي په 2023 کال د اکتوبر په 9 نیټه باندې په لاره باندې واچول. تاسو وګورئ په 15 کلونو کې په د ټولې غزې په 300 کیلومتره مربع مځکه ده، په دې کې څه جبر و تادانه وتېره سوي. د دوی په وړاندې باندې همدغه د حماس ډلې مقاومت درلود او دا یې د څو مهمو نقاطو لپاره درلود. مهم نقاط دا و چې که یو قدم شاته ولاړ سو جناب صافی صاحب، د مسلمانانو په وړاندې باندې د فتنې اچول او د هغوی بیلول دا د هغه زبرځواک له مهمو نقشو څخه وه چې یو وخت کې د فلسطین قضیه د ټول امت د قضیې په نامه باندې یادېدله. کله چې په 1948 کال کې د فلسطین موجودیت رامنځته کېده یا د OIC یا اوس د نړیواله همکاریو د سازمان مسله پکې را یادولی سو، دا را وړاندې کېده او دې باندې توافق کېده د اسلامي ملکونو. هغه یوازې هدف د یو څو مهمو نقاطو لپاره و چې اووه پکې برجسته و چې یو له هغو نه د فلسطین د خاورې او د هغې لومړنۍ قبلې د دفاع مسله وه. دغه د امت مکمله قضیه په قرار لال اول په ځینو هیوادونو باندې تقسیم سوله، بالاخره تر دې راورسېدله چې مطلقا ووایو چې د حماس غاړې ته ولوېدله او نور ټول اسلامي ملکونو شاته تر کېناستل. نو د حماس ډله هغه څوک و چې د امت هغه داعیه یې او هغه غوښتنه یې د زبرځواکو د ابرقدرت په وړاندې باندې ثابته وساتله او له هغې نه یې دفاع وکړله او نن الحمدلله په هغه کرسۍ باندې یې کېنوله کوم چې د الله رضا وه، د شهیدانو ارمانونه ورپورې تړلي وه او د همدغې غزې د ملت د فلسطین د مسلمانانو ارزښتونه او د هغوی وینې، اوښکې او بالاخره د هغوی شهادتونه او د ټولو تاسیساتو او عمل منفعه د ځایونو د ورانولو په نتیجه کې همدغه بریا ترلاسه کړله. دغه بریا چې دوی به د 2000 په شاوخوا کې دننه د فلسطین اسیر سوي خلک را خوشي کوي او دغه ترڅنګ به په غزه کې اوربند چې یوه شدیده اړتیا ده هم په بشري چوکاټ کې دننه او هم د دې لپاره چې نوره د غزې جغرافیه له طلاق نه خلاصه وي، له بمباره خلاصه وي، له جنګ خلاصه وي. دا یوازې د دغې غزې دپاره ده که د ټول فلسطین دپاره ده؟ که موږ تاسې هغه نقچې ته وګورو، دغه د غزې تړانګه د هغه پخوانۍ نقچې په یوه څنډه کې پرته ده او د فلسطین هغه نوره نقشه چې ده د فلسطین نوره خاوره چې ده هغه بیا د چې اوس ترېنه اسرائیل چارچاپېره شوي دي هغوی را محاصره کړې ده او پاتې ده په منځ کې نوره برخه یې پاتې ده چې هغه تقریبا د حماس په څېر هغسې جنګ نه کوي یا د حماس په څېر هغسې مقابله دوی نه ده کړې چې د اسرائیل یا د کفارو په مقابل کې ودرېږي او دوی د خپل ځان د ازادۍ دپاره مبارزه او جهاد وکوي. یوازې حماس په دغه یوه څنډه کې د دوی سره جنګېږي او دوی دغه داعیه مخته روانه کړې ده. زه بیا هم وایم لکه څنګه چې د اسلامي امت مسله مې په ابتدا کې خبره غرض مې ترې همدغه و چې یوازې د حماس ډلې ته ځکه په ولغاړې سوله چې ټولو اسلامي هیوادونو نور شاته تېر کېناستل، ځکه دا داعیه حتی د دوی په ملک کې هم دویمه درجه خلک تېر شاته پاتې سول او یوازې د حماس د مجاهدینو غاړې ته د همدغې داعیې د سر ته رسول او د دغه اعلای زما د پوښتنې هغه اصلي هدف هم دا و چې حماس څه غواړي؟ اوس حماس د مقدساتو غوښتنه غواړي
هغه مقدسات چې له جبر نه لاندې دي د مقدساتو په وړاندې باندې تیری سوی ده، د خپلې خاورې د خپلې ارزښتونو یې له غصب لاندې سوي دي. مسلمانان ربړول کېدل د 15 کلو په اوږدو کې دننه د هغوی له خپلو کورونو او له مځکو نه ویستل کېدل، په یوازې باندې یهودان راتلل، د جایدادونه یې نیول او د هغوی ملک غصب کاوه. دغه کاسه لوره لبریزه سوله، ځکه د طوفان اقصی عملیات په لاره باندې واچول سول. او دا پېښې په دې لویه چوکاټ کې دننه څه پېښ سوي دي، په دغه وړکۍ ډلګۍ د ټولې ابرقدرت په وړاندې باندې څه وکړل، هغه څه یې وکړل چې هغه اسلامي حکومتونه چې د همدغه طلسم، د همدغې مجسمې، د همدغه ګنبد آهنین نه اصلا په وړاندې باندې یوه ډیپلوماتیک خبره زغرده نه سوی کولی، بلکې د حماس مجاهدینو په وړاندې د دوی په 9 اکتوبر باندې د فلسطین نه ور واوښتل او بالاخره یې په اسرائیلو کې دننه د هغوی جغرافیه لاندې کړله. 1000 تنه بندیان یې ترې راوستل. اوس دغه 15 میاشتنۍ جګړه، دغه 15 میاشتنۍ زبرځواک، دغه جبر، دا ظلم چې په غزه کې تیر سوی ده، دا د 2 اهدافو لپاره و، د اسرائیلو له طرفه. البته 2 اهداف پکې دا و چې دوی ویل چې موږ به حماس بالکل د مځکې له مخې ورکوو، یو. دوم دوی ویلي چې موږ به ټول بندیان را خلاصوو، هغه بندیان چې دوی له دوی سره وو. دوی تر د اخره په دغه 300 کیلومتره جغرافیه کې نه د حماس مجاهدین له منځه یوړل، اخر دې ته قانع سوله. نو هغه خبرې په یاد دي، نتنیاهو به په لومړي ځل باندې چې کله جګړه پیل کړله، په صراحت باندې یې غږ وکړ، وویل چې موږ به په ډېر زر راتلونکي کې د حماس جرړې له ټولې جغرافیې نه وباسو. خو وروسته له 15 میاشتو نه په خپله دا اعلان بیا وکړه چې موږ د دې منتظر یو چې موږ ته حماس څه جواب راکوي د اوربند لپاره. یعنې هماغه نتنیاهو دا د خدای پاک هغه عظمت و، دا هغه شجاعت و چې مجاهدینو ته یې ورکړی و. دومه مسله دا ده چې دوی په دومره لویه تکنالوژي باندې چې حتی دغه جنګ یې په هوش مصنوعي باندې مدیریت کاوه، په لویو تکنالوژي باندې دننه چې د جهان هغه لوی قدرتونه له دوی تر شا ولاړ دي. استرالیا یو براعظم ده د دوی تر شا ولاړ ده، د اسرائیلو. امریکا یو لوی قدرت او یو لوی براعظم ده چې د دوی تر شا ولاړ ده. برطانیا او یا اروپا دا نور شیان خو راواخله چې یو له بله خو حتما ورسره دي. نو په دغه صورت کې سره له دې نه چې د نړۍ لوی سوپر قدرتونه د اسرائیلو تر شا ولاړ وو، په 300 کیلومتري جغرافیه کې ونه سوی کولی چې دا 1000 نفره بندیان پیدا کړي، ونه سوی کولی چې دغه د هغوی له اثارته راخلاص کړي، ونه سوی کولی چې دوی د مجاهدینو د له منځه وړلو په مورد باندې کامیابه شي، بلکې راوګرځېدل دې ته چې دوی به اوربند کوي، راوګرځېدل دې ته چې ټول هغه ګټه چې لکه څنګه چې مولوي صاحب اشاره ورته وکړله، که څه هم مجاهدین شهیدان سوي، که څه هم کورنۍ تالا سوې ده، که څه هم په غزه کې وینې تویې سوي دي، که څه هم د 40,000 نه د زیاتو شهیدانو چې هغه اکثره پکې ماشومان او بوډاګان پې او بې دفاع خلک پکې دي، که سره له دغه نه هم دغومره جغرافیه ویجاړه سوې ده، عامه تاسیسات له منځه تللي دي، خو بیا هم په هېڅ صورت باندې بریا د اسرائیلو نه ده او نه په اسرائیلو پورې دا بریا تړل کیږي. دا د همدغې وړکۍ ډلګۍ بریا ده د لوی قدرت په وړاندې باندې، لکه په د اسلام په تاریخونو کې چې ثابته سوې ده، او دا یې هم یوه نمونه ده. او خدای پاک دې وکړي چې دغه په یو داسې عنوان باندې قوي شي چې بیا امت دې ته راوګرځي چې دغه داعیه چې نن حماس په غاړه باندې لري، دا د ټول امت داعیه واوسیږي او د هغو مقدساتو نه دفاع او ارزښتونو ته ځان نه ورسوي. هم راګرځم ته انشاءالله. اتل صاحب، له 15 میاشتني جنګ وروسته یو اوربند رامنځته کېږي، څه فکر کوئ چې دا به اوربند به پاتې شي، همداسې دایمي به شي او دغه نسل وژنه به نوره ختمه شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صافی صاحب محترم، تاسو ته، ستاسو قدرمنو میلمنو ته، ټولو لیدونکو او اورېدونکو هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اول خو باید په دې حقیقت موږ پوه سو چې په غزه کې جګړه دا د اسلامي امت او د کفر جګړه په ګډه، او د اسلامي ارزښتونو پر وړاندې مبارزه د ټولو مسلمانانو ګډ مسؤلیت دی. د دغې بریا، د دغه پرمختګونو، د دغو مبارزو مبارکي ټول اسلامي امت ته وړاندې کوم، په ځانګړي ډول د غزې مجاهدو، متدینو، مبارزو مجاهدینو ولسونو ته، ځکه دیو د اسلام په تاریخ کې داسې یوه پاڼه واړوله چې شاهکارونه یې ترسره کړه، داسې شاهکارونه چې نړۍ ته دا ثابته کړه چې مسلمانان که په تش لاس هم دي، خو ایماني جذبه، ایماني قوت، معنویات دومره قوي دي چې د ټولې دنیا په وړاندې درېدلی سي. نو اوس چې د 15 میاشتو وروسته، 15 میاشتو نه مخکې
په غزه کې ډېر ظلمونه ترسره سوي د اسرائیلو او د ملګرو لخوا هغه بندیزونه هغه یعنې خوراکي توکو نه ورکړه یعنې هر اړخیز بندیزونه په هغو لګېدلي وو دا تقریبا 15 څه باندې 15 کاله دلته دا ناورین روان و اسرائیل خو یهودان چې صهیونیست دی دا کفر یهودانو دغلته یوه ډله د غاصب په توګه راوړه دلته ځای پر ځای کړه تر څو خپل اهداف د دغه ځای نه په خاور میانه کې یعنې تعقیب کړي او ترلاسه یې کړي نو دغه مبارزې د دغو یعنې وحشتونو ظلمونو په وړاندې د غزې د مظلومو مسلمانانو په یوازې ځان باندې جګړه دا یو ویاړ دی دا یو افتخار دی په داسې حال کې چې نړیوال خواخوږي سازمانونه وجود درلوده څارلې دغه جګړه نړیوال اسلامي سازمانونو وجود درلوده څه باندې 1 یعنې څه باندې 1.5 میلیارده مسلمانان په دنیا کې وجود درلوده ټولو یې ننداره کوله ځینو خو حتی هغه د دعاګانې هم ورته یعنې په وخت نه کولې نو بیا هم په یوازې ځان دغه شاهکارونه ترلاسه کړه دغه یعنې بریا یې ترلاسه کړه چې دا د هغه ملت دپاره یو ویاړ دی د ټول اسلامي امت په وړاندې ګرم دی ټوله دنیا دغه سازمانونه په وړاندې ګرم دي ملامت دي ځکه هغه د خپله دغه خاورې په خاطر د خپل دغه مقدس د قدس د ازادي دپاره مبارزه کوله په هغو یې تیری کړی نو دا مبارزه آخر کې دغه دې ته یعنې ټوله نړۍ د اسرائیلو سره چې ټوله کفري نړۍ ولاړه وه همکاره وه نن ورځ دې ته واداره کیږي چې د حماس ولسونو سره د حماس مجاهدو خلکو سره یعنې اوربند وکړي دې ته غاړه کږدي په داسې حال کې چې غزه ویرانه ده غزه کې څه پاتې نه دي ولسونه یعنې په لکونو خلک هلته شهیدان کړي اواره کړي دي یعنې مهاجر کړي دي نور هلته یعنې بیا هم په قوي هوډ سره هغه مسلمانان وجود لري د کفر زړونه یې ایستلي د ایمان په زور باندې نن چې دغه غاړه ایښودنه ده دا وړه خبره نه ده دا به دوام کوي که دوام یې ونه کړه داسې سختو تاوانونو سره به اسرائیل او ورسره کفري نړۍ مخ کیږي چې دې ورته هغه یعنې تاریخ په پاڼو بیا هم حماس به ورسره مقابل ته درېږي بلکل حماس مبارزه کړې بیا یې هم کوي یعنې یوازې حماس سره داسې متدین مسلمانان هم همغږي دي داسې متدین ولسونه هم همغږي دي چې خالي هغو دپاره یو فرصت یوه لاره برابره سي هغلته به د کفر زړونه ور وباسي اوس خاورې میانه کې دغه ناسور دغه مردار ویروس چې یهود دي یعنې ټوله خاورې میانه یې نارامه کړې ده کله د حماس په مجاهدینو حملې کې کله په فلسطین کله په لبنان بیا هم د لبنان د یمن هغه خلکو خپله همکاري څرګنده کړه بیا هم ورسره درېږي که اسلامي امت یعنې همغږی سي یووالي اتحاد باندې یعنې منګولې ولګوي یووالي اتحاد ته لاړ سي دا کفر به داسې ذلیله سي چې یو وخت کې به ټول د اسلامي امت د چتر لاندې تاسو د مسلمانانو د یووالي خبر موضوع ته هم اشاره وکړه 15 میاشتې په غزه کې یو خونړۍ جګړه تېره شوله په زرګونو کسان په شهادت باندې هلته ورسېدل مسلمانان ولې اسلامي هیوادونو په زغره دغسې اعلان ونه کوي په زغره د دوی سره همکاري ونه کړه لکه څنګه چې د اسرائیلو تر شا د دوی خپل هغه کفار ودرېدل او هغوی حمایه کول په هغه شکل باندې د حماس ملاتړ خو هېچا ونه کوه اوس که موږ وګورو صافی محترم اسلامي اکثره هیوادونه د کفر د استعمار او د استثمار لاندې دغه اثرات دي چې دغه هوډ و دغه تصمیم و دغه یعنې قاطع عمل یې له لاسه ورکړی دی که نه ښه یې کولی سو ښه یې زور هم رسېدلی سو داسې عربي هیوادونه د موږ دي چې
د همغو یعنې په اقتصادي یعنې په تیلو باندې اقتصادي ملاتړ باندې دغه جګړه اکثره تاسو مخکې یادونه وکړه چې مسلمانان به دوی تر شا ودرېږي د چا معتمد ده چې بیا به د حماس سره څوک به په دغه جګړه کې بیا ودرېږي او بیا به دوی ملاتړ وکړي؟ نو چې د اسلام تاریخ ته که موږ وګورو د یعنې د دنیا تاریخ ته د لومړیو نه وګورو الله تعالی مسلمانان صحیح دی په امتحان کې اچولی دي. ځینې وخت مسلمانان ناکام سوي دي په خپل امتحان کې، اگر چې یعنې ډېر غټ فرعونیان ډېر غټ چې د خدایي دعوې کړي په ډېرو یعنې معنویاتو باندې سمبال انسانانو باندې راپرځېدلي دي، دلته د ځمکې د مخ نه ورک سوي دي. الله تعالی د غزې په مسلمانانو کولی سي چې ټوله دنیا بل مخ واړوي، خو په مقابل کې دغه امتحاني ماحول د ټول اسلامي نړۍ د مسلمانانو په غاړه و، خو چې متاسفانه چې هغه واجبه و فریضه یې وسمه ادا نه کړه. نن که د غزې مسلمانان په دغنه هوډ ولاړ دي بیا هم درېږي، ځکه هغو د مبارزه مقدسه ده، هدف مقدس دی، ارزښتونه چې کوم څه دپاره مبارزه کوي هغه مقدس دي. که شهیدانېږي هم بریا ده، که یعنې غازي کېږي هم بریا ده. هغو دپاره دا یو کیف دی، دا یو عزت دی چې د اسلامي ارزښتونو دپاره په یوازې ځان مبارزه کوي، دا هغو دپاره لوی ویاړ دی. صحیح شو. کور ودان مولوي صاحب، په غزه کې جګړه د کوم هدف لپاره راپیل شوله او د یوې خونړۍ جګړې وروسته ولې دوی اوربند ته غاړه کېښودله؟ اوربند په څه معنا ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې زموږ قدرمنو ورونو ورته اشاره وکړله، د جګړې پیل د یهودو لخوا د اسرائیل لخوا شوی دی په مسلمانانو ظلمونه پیل شو، بالاخره په هر زمان کې. مخکې ورونو ویل تقریبا د دې دوه اړخه دي. هغه وخت کې چې د دوی اولینه حمله د اسرائیلو په غزې باندې یعنې فلسطین په خاوره تقریبا 96 یا 99 کاله کېږي، او دا 88 چې دوی عملا دلته ننوتي دي. اوس فعلا دپاره دوی د خپل دغه مظلومیت د دفاع دپاره قرآن کریم کې هم د جهاد د فرضیت دپاره حکم دی چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. دوی بله لار نه درلوده. په مرداباد او زنداباد کلونو فلسطینیانو چیغې ووهلې، مړي ورکړه، قرباني ورکړه، ژړا یې ورکړه، چا یې غږ وانه اورېد. بالاخره د حماس د یو کس نوم نه دی فعلا دپاره، د یو شخص نوم نه ده، دا یوه فکره ده. او په تاریخي لحاظ چې ګورې دغه نومونه په مختلفو عنوانونو په هر عصر کې ظهور کړی دی، په یو ځای کې په یو نوم، په بل ځای کې په بل نوم، خو د اسلامي فکرې ظهور. هغوی د قرآن نه دا اخذ وکړه چې بله لار نشته د یهودو سره، موږ مګر دا کار وکړو. الله عز وجل دوی ته یو پیاوړی یو قوي غنیمت هغه دا و چې د دوی سلګونو اسیران د دوی په لاس کې راپرېوتل. اسرائیلو بیرته سره دی چې غاصب و، د دې ملک غصب کړی و. اوس دپاره یې د دوو عنوانو د جنگ فیصله وکړه، یو دا چې خپل اسیران به راولو، او دوم حماس به له منځه وړو. غزه به دا د اسرائیل هدف و. دا د اسرائیلو هدف و. خو الحمدلله هم لیدل چې په دې کې ناکامه شو، او مسلمانانو ته بله لار نه وه غیر د جنگ نه. خو الحمدلله چې په جهاد کې لکه چې زموږ مشرانو فیلی دي د احادیثو عنوان چې لا عزت الا بالجهاد، د جهاد نه غیر بل عزت نشته. مرداباد زنداباد مخکې هل لار نه ده، نه په مظاهرو کېږي، نه فقط یوه لار ده چې توره. اوس موږ خو ده چې سره د دې چې فلسطین یا غزه ډېر یو محدوده ځمکه ده او محدود خلک دي، خو وایي شو کولی چې د دې داعیې خپل د حقوقو د ثابتولو لپاره میدان ته راوځي او عملا ثابته کړه. د شپږو اونیو دپاره اوربند تر شا یې څه دي؟ زه خو وایم چې صرف منګه ګوري په تاریخي لحاظ سره زه مجبور بیا په دینی مراجعو ته رجوع وکړو. په حدیبیه صلح کې چې کله وشوه موقته د یو څو مودې لپاره، خو الحمدلله رسول صلی الله مالته وویل چې له نن نه بعد به موږ پرې ورځو، دوی به راځي نه. زه په ډاډ وایم، په اطمینان وایم چې دا د امریکا او د ډورو ابرقدرتونو د زوال پیلامه ده. لکه څنګه چې د حدیبیې د صلح نه بعد یا د خندق د غزوې نه بعد بیا کفار په مدینې منورې ورنغله، اوس د دوی ځان غونډوي. انشاءالله د ټول فلسطین ازادۍ او د ټول اسلامي سرحداتو ازادي به له دې نه پیل کېږي. او
که احتمالا دوی غدر وکړي خیانت وکړي چې کلونه یې کړی دی هر ځل یې کړی دی اوس وګورئ افغانستان کې موږ سره امریکا معاهده وکړي چې ستاسې په امورو کې مداخله نه کوو خو کله تیارې راګرځي کله تعزیرات وضع کړي که یې څه وکړي دوی دروغجن دي کفار کله رښتیا نه وایي خصوصا په دوی کې هغه اشد قرآن کریم کې لتجدن اشد الناس عداوة للامن اليهود دوی شدیدترین په دښمنۍ کې دي دوی خو نه کوي خپل په وفا خو که یې وایي نه کړي لمدیز نه د بربادۍ او د ناکامۍ پیل شروع شي انشاءالله زه مطمئنه یم چې دا زموږ بری څه کول پکار دي مسلمانانو ته اوس په دغه شپږ اونیو کې فرصت دی چې دوی څه وکړي څه کولی شي اول ټولو مسلمانانو ته ټولو مسلمانانو چې اوم لیدل چې یوه غزه په نشتو امکاناتو کې وشو کولی چې د دې ښامار غاښونه رامات کړي حماس یا غزې تنها چې ټول فلسطین هم ورسره نه وو ویې کول چې دا ښامار زخمي کړي دې غاښونه راوباسي اوس اسلامي امت ته څو اړخه یو دا چې راځئ نور د غلامۍ او د ذلت نه لاس واخلئ ښه وبکي دا کار امید نه لرم اما مسلمانان شته په دې چې حدیث شریف دی حدیث شریف کې داسې نه ویل چې ټول مسلمانان به یو ځایي د اسلام نه دفاع کوي دې کې نه دی وایي لا یزال طائفة من امتي رسول صلی چې همیشه به یوه ډله طایفه یو ګروپ به زما د امت نه وي چې ظاهرین الحق دوی به په حق ولاړي که ټول نه دي کوي انشاءالله د کفارو زوال کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیره او دا معملا په ثابته اوس براله رڼا خپل ملک کې مو ولیدل چې د مسلمانانو د مجاهدینو طالبانو څومره تعداد او د کفارو دبدبه و شان څومره و پرون چې روسان راغلل په څه دبدبې سره مسلمانان څه و الله عز وجل دغه اصل را ژوندی کړي چې کم من فئة قلیلة غلبت دا فئة قلیله دا هغه راسخ او استوار او ثابت قدمه خلق دي چې ولو لږ دي الله عز وجل به په غټو قدرتونو باندې کاوي د اسلامي امت اوس دوه اړخه دي د خپل هویت ثابتول او دوم آنن باید د قضیه کې ځان ورسوي د فلسطین د خلکو لاسنیوی باید په هر اړخ کې وکړي د دوی د بیا اعمار ته زه خو بالکل د کفارو ته نه پرېږدي چې د دوی د آبادۍ دپاره مسلمانان دي وکړو دا گنجایش پکې شته مخکې د ورور اشاره وکړه رښتیا یې ویلې اوس فعلا د امریکا ماشین جنګي ماشین د اسرائیلو جنګي ماشین زموږ په تیلو د اسلامي امت په تیلو باندې څرخیږي دوی پیسې دي که لا اقل دومره وشو کولی چې همدغه مرسته موږ دوی ته وکړو انشاءالله العزیز زه خو دومره امیدوار یم نن هم چا سره ناسو خبره وکړه که اسلامي امارت غوښتل وغواړي الله عز وجل موږ ته دا عظیم امکانات راکړي دي چې کولی شي دوی سره په هر اړخ کې کومک کولی وشو کور ودم هوتک صاحب ولې شپږ اونۍ ورباندې وشو د دې وروسته به څه کېږي بیا به اسرائیل او حماس سره جګړې ته ووسي بیا به همغسې وژنې شروع کېږي او که نه شاید د دې امکان شته چې دا وغځېږي اصلا براسو چې ولې وربند او ولې د قضیې ته دا مسله راغله له دواړو مخکې ما د مولوي صاحب نه دا پوښتنه مطرح کړه چې ولې وربند بله نه اسرائیل وویستل سول او نه حماس مات نه بندیان آزاد سول نه بندیان آزاد سول او نه هم غصب مځکه له غصب نه خلاصه سوله نه د اسرائیل وجود له منځه ولاړ او نه هم امریکا ته تر شا سوی نه هم استرالیا له شاره بیرته سوې ده او نه هم اروپا د دوی په وړاندې باندې فشار او لا هم اسرائیل غوښتنه کړې ده چې په غزه کې به بفرزونه هم جوړېږي دا خبره یو محدودیت هم په غزه باندې وضع خپل ځای باندې وي دلته یو څو مهم نقاط دي او دا شپږ دي اول براسو دې ته چې څه ضرورت ده چې اسرائیل هغه ته ورباندې غاړه کېښودله مخکې مې اوله اشاره درته وکړله چې د هغوی د کور دننه داخلي امنیت مسله ده داخلي امنیت معنا په دې باندې د اسرائیلو داخلي امنیت مسله ده تاسې ته نه حماس مه یادوئ تا اتل صاحب نه پوښتنه وکړل دلته ته نه اووه جبهو کې اسرائیل دا اوس په جګړه ښکیل دي دا اووه جبهې تیارې معلومې دي یمن کې ښکیل دي حزب الله سره ښکیل دي په لبنان کې په سوریه کې ښکیل دي دا اوس عملا دوی په سوریه کې په عراق کې ښکیل دي د مجاهدینو د زینبینو فاطمینو په نامه باندې د مجاهدینو سره چې سیاسي اهداف له ځان سره لري دوی سره ښکیل دي له ایران سره ښکیل دي له حماس سره ښکیل دي ته وایې چې ټول ریښه د همدې حماس نه ده اوس خبر نه خبره مې په دې ځای کې نه ده دا تا ویلې چې داخلي امنیت مسله اوس په چا پورې تړلې دا داخلي امنیت مسله دلته خو نورې تربګنۍ موجودې دي یو فشار دغه ده چې اسرائیل له داخلي امنیت له ننګونو سره مخامخ ده نو ځکه ورباند کوي ځکه هغه تلسم هغه ګنبد آهنین هغه برم هغه د هایولا څیره هغه موجودیت دیده او هغه یو نوع شعار دی دوی چې دوی نه ماتېدونکي دي او ټول نړۍ تر شا ولاړه د سره لا بالقدرته مات حتی د نتنیاهو کور هم وویستل سه له همدغه ګنبد نه
چې دا دوی جوړ کړی و او ټوله ټکنالوژي یې په لار اچولې وه. دوهمه مسله پکې دغه ده چې اسرائیل بله لار پیدا نه کړله د دې لپاره چې خپل برمته سوي اتباع خلاص کړي او د هغوی د خلاصون په خاطر باندې کوم یو لومړي قدمونه واخلي، ځکه په کور دننه له خپلو وګړو سره نور زیاتي په جنجال اوښتی ده. حتی په امریکا کې دننه تعلیم یافته افراد په مرګ په امریکا باندې او د دغه وحشت و د دغه دهشت د دې ظلم د دې بربریت او د دغه جبر چې د بشر د پایمالولو او تقریبا د جنسیت په وړاندې باندې یعنی بیخي یو د بشر وژنه یې وبللی سو په تمامه معنا باندې. داسې یو وژنه چې نسل وژنه ده او دغه نسل وژنه دوی تطبیق کړله، عملا یې تطبیق کړله. تاسو غزه تصویرونه خو به ګورئ، نو دا خو د امریکا خو ملت خو به دغومره د زړه درد لري که نه، که به د اسرائیلو په کور دننه د زړه درد موجود وي که نه، ټول خو بې دا رقم نه وي لکه دا توفاک چې په لاس کې ده. هغوی خو هم د خپله بربنډه څېره نوره زیاتي ولیدله، د ټولې نړۍ په سطحه باندې معلومه سوله. نو د همدې له امله چې له خپل داخلي ستونزو نه خلاص شي او خپل اتباع چې دلته په اسارت کې دي له مجاهدینو سره د دې لپاره د خلاصون لومړني اقدامات له زوره پرته په ډیپلوماتیک چوکاټ کې دننه په لاره باندې واشي. درېیمه مسله دا ده چې جګړه هېڅ کله مفته نه مخته نه وړل کېږي. په اوو جبهو کې جګړه مخته وړل، بیا دلته ډیر مهم لوی دهلیزونه په دې سیمه کې موجود دي. زه به تاسو ته یو مثال درکم. دلته تقابل یوازې دغه نه ده، ځکه دا نور مسلمانان لکه مولوي صاحب اتل صاحب چې اشاره ورته وکړله له دغې د امت له مهمې داعیې نه شاته سوي دي. دا یو نوع محصور دي په دې په راس کې داسې مجسمې ناستې دي چې دا اوس هم د غلامۍ کړۍ په خپلو غاړو کې پرتې دي، د هغوی په لاس کې پرتې دي. دلته یوه مسله راپورته سوې ده چې په جای دي چې اوس د فلسطین په موضوع کې او د بندیانو په موضوع کې دوی کامیابي ترلاسه کړي، ټول هغه منافع له لاسه ورنه کړي، هرمز تنګی له لاسه ورنه کړي، د جبل طارق له لاسه ورنه کړي، مدیترانه له لاسه ورنه کړي، خلیج فارس له لاسه ورنه کړي، توره بحیره له لاسه ورنه کړي. دا ټول هغه اوبه دي، هغه د اقتصادي دهلیزونه دي چې په دغه ځای کې مسلمانان میشت دي، په چار چاپیر کې مسلمانان موجود دي او د دوی څیره خو هغه ده چې دا توره پلیته څیره د بشر په وړاندې باندې ښکاره سوله، جبر یې ښکاره سه، ظلم یې ښکاره سه. دلته خو داسې مجاهدین شته لکه د افغانانو په شکل، دلته په دې جغرافیو کې خو داسې خلک شته چې د دغه ناکردو په وړاندې باندې قد عالم وکړي. د دوی دغه ټولو منافعو ته خطر موجود و. نو ځکه اسرائیل ځکه امریکایان غواړي چې په منځني ختیځ کې د اسرائیلو جګړه ودروي. بله مهمه دا و، نو ځکه یې ورباندې غوښته چې ورباندې وکړي او دا جګړه یې اوږدولی نه سولی. که چیرې دا جګړه اسرائیل په خپل تناس صورت باندې په اوو جبهو کې هم مخته بوځي او وړاندې هم ولاړ شي ورسره زیاتي، خو 15 میاشتې ورباندې ووتلې، له دې نه یې نور پورته څومره ګذاب مصارفو ته ضرورت ده. رابسو دلته د هماغه د ستراتیژیکو مسله یې هم وه چې درته یاده مې کړله، د شپږونې اوربند همدا د اوربند مسله، ځکه اوربند رامنځته دا د اسرائیلو ګټې وي. د فلسطین د مجاهدینو لپاره او خصوصا د حماس د ډلې لپاره یې ګټه په درې موردو څلورو موردو کې ده. د لومړي ځل لپاره د حماس د مجاهدینو لپاره د سیاسي بریا نقش ده، هغه نقش چې دوی نامونه به زیاتي نور نه پاکیږي. تر پرونه پورې سیاسي د حماس ډله سیاسي ډله نه ده او نه د سیاسي ډلې په چوکاټ باندې پېژندل کېدله. ټولې نړۍ دوی ته د باغیانو په صفت باندې کتل، ټولې نړۍ د دوی په ضد باندې اقدام کړی و. د لومړي ځل لپاره په ډیپلوماتیک چوکاټ کې شامل سول او د دوی اوربند، نو ځکه حماس هم اوربند کوي، ځکه حماس هم اوربند ته غاړه کېښودله. دومه دا ده چې په غزه باندې سخت طلاق تیر سوی ده، سخت مشکلات پې تیر سوي دي. خوړو لپاره اوبه نسته، خوراک نسته، ادویه نسته، په میلیونونو انسانان له یوه جای نه بل حتی کمپونه بمبار سوي دي. په هیڅ صورت باندې یعنې د ژوندانه لپاره هلته اسانتیاوې موجودې نه دي، حتی شبخانې بمبار سولې، هیڅ ځایونه پاتې نه دي. بشري مرستې رسولو لپاره د زمینې مساعدت دا د مجاهدینو مسؤلیت ده، د حماس لپاره ګټه ده، د غزې مسلمانانو لپاره ګټه ده. درېیمه مسله د بیا رغونې یو چانس هم موجودېږي په دې برخه کې، کومکونه راځي، پړه اچول کېږي، زمینه مساعدېږي. له ټولو یې بهتره دغه ده، ځکه جهاد خو ماضي الی یوم القیامه ده. که چیرې اسرائیل بیا دا قضیه سره ماتوي، یو تور ننګین داغ به د ټولې نړۍ خصوصا د امریکایانو په تندي باندې بیا ورسره لګیږي او ترڅنګ به یوه ساه
هم په بشري چوکاټ، هم په عقیدوي چوکاټ، هم لکه د اتل صاحب د خبرې نه تا پوښتنه وکړله چې مسلمانان به یې د ملاتړ په چوکاټ کې ورسره راسي که نه، دا ثبوت به هم د حماس تر شا پورې دا ټول نور ملتونو مسلمانان ودروي چې بیا د جګړې د ادامې په خاطر باندې دوی ته روحیه او توانایي ورکړي. اوتاک صاحب مخکې مې یادونه وکړله چې حماس یو هدف دا و چې د اسرائیل یو هدف دا و چې د حماس نه دوی خپل بندیان خوشي کړي او د دغه اوربند په کېدو سره د دوی بندیان خوشي کېږي. دا څه ډول یو لاسته راوړنه د اسرائیل لپاره نه بولي؟ نه، ما څه وویل؟ ما دا خبره وکړله په ابتدا کې چې د حماس یو هدف دغه و. اوس وګوره 1000 نفره بندیان دي، څو نفره خوشي کېږي؟ د 33 کسان 33 کسان خوشي کېږي. په اول نه دا تر د 3 واړو مرحلو کې ټولو کې 33 کسان، تر اوسه د 33 ورځنی اوربند یا 34 ورځنی اوربند په شپږ اونیو کې به دغه 33 په شپږ اونیو کې چې دا څومره ده په دې کې به 33 کسان خوشي کېږي. خو دا له 1000 نه داسې چې د 2000 بندیانو په مقابل کې یو مسله. دومه مسله دا ده چې اوس چې موږ بشري مرستې غواړو، یعنی د حماس مجاهدین بشري مرستې غواړي، سیاسي موقف غواړي، ډیپلوماتیک مسیر کې شاملول غواړي، د دې ترڅنګ په نړیواله سطح او سټیج کې دننه د خپلې حقانیت او د داعیې لپاره د خلکو د راټولولو او د سربازګرۍ ترڅنګ دننه د مرستو د راټولولو او د خپل دښمن د ننګینې پلیتې څیرې د لا ښکارولو په خاطر باندې خو 33 کسان لازم دي چې ورته واریږي. دې کې کومه ستونزه نشته، ځکه دا ټولې خواوې له ځان په ګټه باندې راځي او تر هغه وخته پورې چې دی له غزې ونه وځي نو بیا خو اوربند نشته، ځکه خو اوس مونږ هدف دغه و چې د ده له ظلم او د ده له جبر نه خلاصو. دی به بیا حمله نه کوي په غزه باندې، غزه کې به د ده شتون نور نه وي، دی له غزې وځي خو له غزې نه ویستل کېږي. نور خو مسلمانان متجاوزین نه دي پاتې شوي. مخلص صافی صاحب مسلمانان متجاوزین نه وو، مولوي صاحب په صراحت باندې درته وویلې. دغه د سرطان دانه دا د غربیانو خصوصا د امریکایانو د خپلو منافعو لپاره اچول سوې تاڼه چې د اسرائیلو په نامه باندې ده او د خپلو اقتصادي ګټو او د منځنۍ اسیا د ټولو د منځني ختیځ د ټولو هیوادونو لپاره یې په ستوني کې دننه د زخم هغه پلیت ویروس چې اچول سوی و یوازې د امریکایانو د ګټو لپاره او دوی تر شا پورې ولاړ دي. د همدغه لپاره دا مبارزه مجاهدینو د دوی په وړاندې باندې نه ده پیل کړې، بلکې دوی متجاوزونو او مسلمانانو له ځانه دفاع کړې. اتل صاحب اسرائیل په غزه کې د بفرزون غوښتونکي شوي دي، یعنې په غزه کې د غزې د بارډرونو نه یا د غزې د پولو نه مسلمانان نشي کولی چې د اسرائیل خاورې ته تیر شي یا لاړ شي او په دوی باندې یو ډول محدودیت وضع شوی دی. فکر نه کوئ چې دا د دوی یو ډول هغه د ازادۍ سلب کول دي یا دوی باندې یو ډول فشار راوړل دي؟ صافی صاحب محترم، کفري دنیا په یو مغلق سیاسي لوبه اخته ده. موږ ډېر وخت په دیو باندې باید ډېر اعتبار ونه کړو. دا یعنی هر وخت دیو یوه ژمنه کړې بیا یې دیو ماته کړې. اسلامي یعنی د تاریخ په اوږدو کې اسلامي نړۍ باندې مسلمانانو باندې خلکو نه تجاوز سوی ده، خلکو یعنی د کفارو لخوا. نو چې اوس اسرائیل د دغې جغرافیې نه چې دا د حماس مجاهدینو د فلسطینیانو مسلم حق ده، شاته سوي دا د دوی حق ده چې باید شاته سي، بیخي د دغې جغرافیې نه لرې کړي. نو په همدې خاطر موږ ویلی سو چې دا شاته تګ به یعنی په دې تمام سي چې باید اسلامي نړۍ په وړاندې نور هم ودرېږي تر څو دوی دغه خپله باطله هدف نه منحرف کړي. ځکه تیره یې کړی د لومړیو نه، اوس چې بیا یې تیره یې کړی ده نو باید شاته سي، اکثره د دغې خاورې نه لرې سي. دا خو په جبر او په ظلم دغې خاورې ته راغلي وو د اسرائیل چې په دغه ځای حمله کړې ده، ناورینونه یې رامنځته کړه، خلک یې مشکلاتو کې راوسته. نو دا د دوی مسلم حق ده، جغرافیه یې ده د فلسطین د خلکو. بله دا خو د دوی جغرافیه ده او د دوی حق دی په واقعیت شکل باندې. دوی اوس دغه په کومه ساحه کې چې دوی د دې ځای رغول پکار دي، د دې ځای اړیکې جوړول پکار دي، د نورو هیوادونو سره د نورو خواوو د مرستو جلب کول پکار دي. که چیرې دغسې محدودیتونه وضع کېږي او څه به سخته نه وي د مسلمانانو لپاره؟ نو دغو تړونونو کې دغو مادو کې چې ما ولوسته چې یعنی غزه چې څونه زیانمنه سوې ده د فزیکي برخې د لحاظه هغه باید ورغول شي، یعنی د نړۍ
سازمانونه باید بشردوستانه سازمانونه دې سره لاسنیوی وکړي تر څو د دغه یعنې کنډواله سوې غذا په یو آباده ساحه باندې بدله سي. نو چې کوم تړونونو باندې که چېرته اسرائیلو یعنې د حماس مجاهدین خو مبارزه یې کړې وه که یې نو که چېرته هغوی د متحد واوسېږي کیدای سي د غزې د مظلومو مسلمانانو ژوند یو څه هوساینې ته لاړ سي، مشکلات یې ورحل سي، ځکه هغوی په دې 15 میاشتو کې هر ډول سختي په ځان وزغملې، په یوازې ځان هر ډول دردونه وزغمل تر څو د خپله د دغې مقدس جغرافیې نه دفاع وکړي او خپل هغه فتح یا مقدس فتح ته ورسیږي. نو د کفر ما وویل چې د کفر په هیڅو تړونونو ډېر اعتبار نه دی پکار، ځکه دې کولی سي چې په هر ډول شرایطو کې د خپل د ګټو په خاطر تړون مات کړي، یعنې مسلمان امت ته ستونزه ایجاد کړي، مسلمانان وځپي، مشکلات ورته ایجاد کړي. نو په همدې خاطر باید مسلمانان حساس واوسېږي، د دې ټولو پلانونو په وړاندې صحیح منظم اوسئ، کور ودان خیر اوسئ. مولوي صاحب اوربند به یوازې د غزې په همدغه یوه تړانګه کې وي که نه د فلسطین نوره خاوره به هم د دغه اوربند څخه مستفیده کېږي، ځکه د فلسطین په هغه نوره خاوره کې هم وخت ناوخته مسلمانان وژل کېږي، هلته جنګ کېږي، هلته مسلمانانو ته زیان رسېږي، حفاظت کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر چې کله چې فلسطینیانو یا حماس دوی کوم ورځ قیام کړی هغې د ټول فلسطین ازادۍ ادعا وه او په دې ادعا انشاءالله تر اوسه پورې پاتې دي. دې چې دی څنګه د صلح ته غاړه کېښودی یا یې کوي، د دې ظروف زموږ د ظروف سره فرق هم لري. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم فرمایي وان جنحوا للسلم، که چېرته دوی ګوښه کېږي مخ را اړئ صلح ته، فجنح لها ویې پیغمبر صلی ته وایي وتوکل علی الله، په الله توکل وکړي. د حماس دغه 2-3 لاسته راوړنې ډېرې غټې دي چې د ټولو ادعاو سره دوی ونشي کولی کفارو خپل بندیان د دوی نه راخوشي کړي. په ټولو ادعاو سره وسایلو سره پیشرفتو سره ونشي کولی چې د دوی موجودیت حذف کړي. دا غټه کامیابي لاسته راوړنه ده. او اوس هم لکه قرآن کریم کې یو حکم دی چې الله فرمایي چې ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. فعلا دپاره د صلح یا د مذاکرې پیشنهاد د اسرائیل او امریکا لخوا شوی دی. تر اوسه پورې فلسطین ورسره نه ومنلې. یعنې بیګانۍ خبرې د څو شپې مخکې خبرې د نتنیاهو وې چې حماس خبرو ته نه کښېني. معنا دا چې هغوی پیشنهاد کړی، ماتې د هغوی ده، ماتې د اسرائیل د امریکا ده. دغه غټه لاسته راوړنه ده چې وشي. خو انشاءالله څومره چې موږ حماس پېژنو او د دوی د هوډ هویت راته معلوم ده، هغه ده چې د ټول فلسطین لپاره ازادي ده او موږ ورسره په دې کې موافق یو انشاءالله العزیز چې الله به دوی ته هغه فتحه نصیب کړي لکه چې موږ ته په افغانستان کې نن او په 1900 ته په صلح حدیبیه کې نصیب کړي. کور ودان ډېره زیاته مننه. هوتک صاحب یو تشویش چې ما سره پیدا دی، په فلسطین کې 3 مشهور ګوندونه دي چې یو د فتح ګوند دی، د حماس ګوند دی او همدارنګه د قدس ګوندونه دي چې دوی فعالیت کوي، چې په سر کې هغه څه چې مسلمانانو ته په ټول نړۍ کې معلوم دی هغه د حماس قربانیانې دي، د حماس مبارزه ده چې دغه د څونه وخت راهیسې شروع کړې ده او د مسلمانانو د خپل هیواد د مسلمانانو دپاره د دوی هغه مبارزه روانه کړې ده. حتی د فتح ګوند هغه بندیان چې دي د هغوی د حقونو دپاره د هغوی د راخوشي کولو دپاره دوی مبارزه کوي او په راس او د حکومتولۍ په راس کې بیا د فتح ګوند دی. صحیح. اوس که چیرې اوربند غځېږي او دغه اوربند دایمي کېږي، دلته تشویش دا دی چې د واک به د چا لاس ته ورځي، یو ډول ګډوډي به نه رامنځته کېږي یا به یو ډول منسجموالی نه ده پکار دغو مسلمانانو ترمنځ، یو یووالي ته یا اتحاد ضرورت نشته. صفای صاحب ډېر واضح خبره هم په ابتدا کې وکړله، دا یوه بدمرغي ده. زه یو بل مثال هم درته یادوم. په ټول منځني ختیځ کې د مسلمانانو تر مابینه دومره جګړې سوي دي چې له یهودو سره هغومره جګړه نه دي سوي. یعنې د اهل تشیع د اهل تسنن تر مابین وخت هم لنډ دی چې فقط لنډ راته ووایو. په 10 کلونو کې یهودانو 1 میلیون انسانان او مسلمانان په شهادت باندې رسولي دي، خو احصایې دا ښیي چې د اهل تشیع او د اهل تسنن تر مابین 10 میلیونه انسانان وژل سوي دي د دوی تر مابینه پورې. اوس هغه هم د قدس د ازادۍ غوښتونکي دي، اهل تسنن هم تیار په لومړي کرښه د جنګ کې پراته دي چې د حماس ډله ده. اوس د الفتح ګوند او همدغه رقم دغه نورې نیابتي برخې او خلک
لکه څنګه مې چې په ابتدا کې وویلې چې د بیت المقدس مسله او یا د فلسطین قضیه دا د امت قضیه ده. له امت نه چې د اسلامي هیوادونو نه راغلله فلسطین ته، فلسطین کې بیا راغلله تنه حماس ته، دا نور یې دغومره پروا نه ساتي. خبره دلته ده چې هغوی یا په اقتصادي لحاظ یا په سیاسي لحاظ یا په نورو منافعو کې دننه ښکیل پاتې دي. یوازې ګوره ته یو شی درته وایم، دا به د اورېدونکي میلمانه به یې هم راسره ومني. تر اوسه پورې د هېڅ یوې شهید مور نه دی ویلي چې حماس بد کړي دي چې د خپلو ارزښتونو دفاع یې کړې ده. هېڅ کله د یوه شهید پلار نه ده راپورته سوی ویلي چې الحمدلله چې زما زوی د قدس په مبارزه کې په شهادت باندې رسېدلی. یعنی حماس یعنی ملت یعنی حماس. اوس تا ویلي چې قدرت به له چا سره وي، نو ملت له چا سره ده؟ ارزښتونو نه چا دفاع کړې ده؟ څوک د دغه د طاغوت په وړاندې باندې ودرېدل؟ چا له غصب نه فلسطین خلاص کړ؟ څوک د ابرقدرت په ګونډو کې؟ قدرت به له هغه سره وي. ارزښتونو هغه به پاللي دي، هغه د ټول امت هغه ارزښت او د ټول امت پریښې داعیې ته وګه ورکړې و راپورته یې کړه. ډېره زیاته مننه کورودان. اتل صاحب ستا له ځانه لنډ اخلو، د خپرونې وخت هم خلاص دی. په وروستیو کې په آخر کې د مسلمانو هیوادونو لپاره چې دغه شپږ اونۍ اوربند دی، دلته د مسلمانانو هیوادونو مسؤلیت څه جوړېږي چې د حماس سره په کومه برخه کې مرسته وکړي، څه ډول مرسته وکړي او په کومه برخو کې اړتیا ده؟ اسلامي هیوادونه باید متحد سي. د یوازې د غزې د فلسطین د مسلې په اړه نه، د ټول اسلامي ارزښتونو د دفاع لپاره، د ټول اسلامي امت د حقوقو لپاره، ځکه دا د هغو د فریضه واجبه ده. اسلامي سازمان رامنځته سوی د همدې په خاطر اهداف یې لوړ دي تر څو اسلامي امت ته خیر ورسوي، اسلامي امت هغه ستونزې ورحل کړي. نو د اسلامي امت د اسلامي هیوادونو لپاره پکار دی چې لکه څنګه چې په دغه جریان کې د 15 میاشتو په جریان کې هغسې چې لازم و کومک و مرستې ونه کړې، په دغه اساس وخت کې نړۍ هم دې ته واداره کړي تر څو د غزې مظلومو مسلمانانو په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او حقوق یې ورورسوي او خپله اسلامي هیوادونه لاس په کار سي تر څو یوه پټۍ خو دغه د زخمونو دپاره جوړه سي، دغه مسؤلیت خو ادا کړي. نو دا لازم ده د ټولو. ډېره زیاته مننه درنو مېلمنو چې موږ بیان وکړو سټوډیو ته راغلي کورمودان. درنو لیدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د فلسطین فتح او د فلسطین کې د غزې او حماس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند عملي کېدل و چې د اسرائیل او حماس ترمنځ رسما دغه اوربند پیل شو او د دواړو لورو ترمنځ یو درې مادهیي تړون لاسلیک شو چې په دریو پړاوونو کې به دغه اوربند پلي کیږي. میلمنو په دغه اوربند باندې خپل نظرونه درلودل چې دا د مسلمان ملت دپاره او همدارنګه په خاص ډول بیا د حماس اسلامي غورځنګ لپاره یو لویه لاسته راوړنه وه چې په د فلسطین په خاوره کې د اسرائیل یوازې نه چې یوازې یو اسرائیل و چې د مسلمانانو په خلاف جنګېدل یا د هغوی په خلاف مبارزه کوله، بلکې دوی تر شا لوی ابرقدرتونه هم یو ځای شوي وو او د اسرائیلو مرسته یې کوله او د مسلمانانو د دغې یوې وړوکې ډلې په واسطه باندې پروردګار هغوی ته ماتې ورکړله او بالاخره دې ته یې وعده راکړل تر څو راشي د حماس غورځنګ سره هغه اوربند ته غاړه کیږدي او ځینې هغه شرایط او هغه مادې چې د دواړو لورو ترمنځ وې هغه یو بل ته سره وړاندې کړلي چې په ټوله کې ګټه او فتح او همدارنګه بریا د حماس اسلامي غورځنګ وه. درنو لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې خپرونه ورسره تر پایه وکتله. تر بیا هم په لوی رب سپارم. پاک الله مو ورشه.